چې زما او رقیب به په هر وخت جنګ و زما او رقیب به په هر وخت جنګ و چې په محفل کې مخامخ کېناستو هغه به سیسته کې پلار بل له ورکړه او لانجه خوره کړه دواړه یخ کېناستو او خلک به ماله جنازې اوستا ډولۍ له راځي زما د مرګ ستا د واده شپه به یو ځای له راځي. ملګرو سلامونه نیک احترامات مې قبول کړئ. سره د خپل خوږ ملګري حضرت بلال پیردوس راغلی یو د شمشاد انګار صاحب خواله. شمشاد انګار صاحب یو داسې نوم دی چې دا به هر پښتون پیژني چې د پښتو ژبه پیژني شمشاد انګار به پیژني. چې عجیبه شان الیکشن او پته نه لګېده وړې ګړې دا ټول وطن پته نه لګېده ورله غرمنه ماسخوتن پته نه لګېده ولاړ کوڅې ته به یو تن پته نه لګېده سحر به یو شان ماښام بل شان ته به وې پوسټرې او ځایونه نه وو په یو بل به لګېدې پوسټرې د چا چانک و د چا پکې پیالې نښه وه د چا ګازره و د چا پکې مولی نښه وه د یو بوجۍ و د بل پکې شکری نښه وه چا راته وې د یو سړي پکې ډیبری نښه وه د یو چنچڼه و د بل پکې پنجره نښه وه او د ملا ډولو د اجړا به موسله نښه وه څوک د ضلعو څوک د تحصیلو ناظمان ولاړو څوک د جرنل نه څوک د یوت څوک د کیسان ولاړو دوه لکان به نو شپږ به بوډاګان ولاړو سلو اوټونو ته به 200 کسان ولاړو هلته یو کلي کې د یو کور نه څلور ولاړو دوی زامنو ورسره پلار او مور ولاړو هر چا د خپل لیډر نارې د زنده‌باد وخلې د مخالف سړي چغې د برباد وخلې چا د پاټۍ چغې ایستې چا د آزاد وخلې او په جلوسونو کې چغې د فساد وخلې کلی په کلی چم په چمې تنازه جوړه کړه او پاره یو کور اره کوڅه کې پتنه جوړه کړه دا الیکشن نه دی چې څوک پکې دوکه ونه کي چې ضمیر خرڅ نشي او لار پکې پیسه ونه کي چې د یو بل ګریوان ونه نیسي لانجه ونه کي دا الیکشن خو به د سره بیا مزه ونه کي مزه خو دا کوي چې سر پکې په بل مات کې او که د بل نه وي نو چې خامخا په خپل مات کې ښه دي په اوټ باندې جنګونه هېڅ خبره نه ده دا په یو بل پسې ګواښونه هېڅ خبره نه ده د سوک سپیړې ګزارونه هېڅ خبره نه ده او یا خو سر مات او یا غاښونه هېڅ خبره نه ده چې په قلاره الیکشن په پښتونخوا کېږي نو د اوټ نه وروسته تبصرې به بیا په چا کېږي مننه او پښتانه ښه ښکاري بد نه ښکاري جګړو باندې چې الیکشن لړاوي ښه په جپړو باندې ورځي په یو بل راټینګېږي نه په پړو باندې او یو بل سم شین کې په کوتکو او لوړو باندې خلکو به وایي جګړې نه دي دا د سپو کار دی خو اوس ماهران وایي چې نه د پښتنو کار دی او الیکشن نه و خو چټي ولول دا خلک په امیدوارو باندې ستنګول دا خلک په برش قابله میخ پیشکش پلګ نه پوهېدل دا خلک دام لاسه نښوي خواسې شرمول دا خلک نورو قومونو ته انګاره ترقي میلاو شوه خو ماشاءالله موږ پښتنو ته بدنیتي میلاو شوه ډېر ښه انګار صاحب ډېر ښه دی انګار صاحب دوست برا سره بتایي څه شي پیاز داسې چلو چې ډېر ارزان شوي نو د شپې یو بابا ورته ناست هغه ساتل چې ورته بابا پیاز ورځان دی ته ساتي نو هغه وی څوک پې راته د شپې نور وانړوي که نه وي په دې وجه ساتم نو په هغې باندې یو نظم و چې هر چا به وي تاسو مرې دي کرلي ما خو دونه ویلی توبهګار کړه نور د پیازو د کرونه په شل جرې په ځمکه کې جریب نه و غنم او کرل به یې په پیاز ځان به یې اړه و په غم ایستلی د سخت کالیدار سړي نه دم او سخله خو یې لږ شل سوي ومږل ښه سمه په دویمه ورځ به سپری و تاوېدل به د پټو نه و 5 میاشتو کې څوک هم وزګار نه و د مسالو نه هیله یې توبهګار کړه نور د پیازو د کرو نه په دومره پیمانه چې پیاز کرلي داسې نه وو خو دومره یې په شوق سنبال کړي داسې نه وو پټي په اجارو یې ګران نیولي داسې نه وو او سیلاب او زلزلو خلک ځپلي داسې نه وو روان وي زنګېدلې پته لګي د تلو نه او خدای خبر که دا سوده یې وځي د مازغو نه هیله یې توبهګار کړه نور د پیازو د کرو نه په سوچ کې هر سړی بس د خپل ځان سره په شر وي 15 رکعته وکړي اکثر مونځ د مازدیګر وي په کټ کې الټه پروت وي د کټ لنګې ته یې سر وي او بالښت یې لاندې پرېوځي خو دې ته ناخبر وي وخي په ځمکه کرښې وایي 1 2 2 اکثر باتیا من پي کې خطا کې د شپېتو نه او ایله یې توبهګار کړه نور د پیازو د کرو نه او یو څو کسان یې هلته هسپتال ته وراوړي 2-3 پکې بېهوشه څو کټ پورې تړلي ډاکټر ته تپوس وکړو دا ګرمۍ دي خراب کړي هغوی چې دا بچ خو غرمو ته پیاز وخلي نو ډاکټر وویل خبر شوم د دوی د بیمارو نه 8 کاله پرهیز به کوي بالکل د سبزو نه هیله یې توبهګار کړه نور د پیازو د کرو نه په خوب کې به یو چیغه کړه چې دا بوجۍ وړه ده
دا بل راته 30 کاری 28 نه اوږده ده په دغه یو بنډل کې دا یو بوجې زړه ده او ښکاره پته یې لګي چې جدا شانته مارکه ده په خوب کې به یې ګډې وړي ووتې د خولو نه او بالښت به یې پلیشتو کوي دا بوجې د دونه ویله یې توبهګار کړ نور د پیازو د کارونه او پاره منډیه کې به د پیازو اټالې وي په منځ کې به ولاړې د پنجاب غټې ټریلې وي یو څو بوجې سیرلې لاوارثه شان پرتې وي او راغستې باباګانو پکې یو بل ته قیسې وي یو پیاز یادول بل سر ټکوو د خټکو نه د درېیم به آواز وکړو مام توبه کړه ټینډو نه ایله یې توبهګار کړ نور د پیازو د کارونه او چې کم میپل ته ورشي نو په پیازو تبصره ده د ده غوټه د غټه د پلاني هغه وړه ده تخمونه دواړه یو دي خو خبره عجیبه ده او د یو لا لږه خړه ده د بل دا تکه سره ده نو دا باس دی چې شورو دی بس د میاشتو د اوو نه او لا نوره دا خبره به ډنګېږي پسې څو نه او ایله یې توبهګار کړ نور د پیازو د کرونه ښکاره پته یې لګي چې ورګډې په سودا کو سر د لیونتوب یې پکې رو را پیدا کو څه پیازو وخلې څه نور خو م ځان تباه کو سوړړو ګوره سر علي محمد پکې کټا کو نو اوس پیاز به بچ کوي که سر ساتي به د غرمو نه او مازغه یې کنیکشن اخلي د نور د پلوشو نه ویله یې توبهګار کړ نور د پیازو د کرونه